افغانانو ته د ابادۍ مهم خبر راغی. په بامیانو کې د 3 میلیونه په لګښت د څښاک اوبو شبکه جوړیږي. سلام، ستړي مشئ. د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. بامیانو کې د 3 میلیونه په لګښت د څښاک اوبو شبکه جوړیږي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې د بامیانو ولایت د سیغان ولسوالۍ په قره خوال کلي کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د یوې شبکې جوړېدو چارې پیل شوې دي. د معلوماتو له مخې دغه شبکه د اسلامیک ریلیف مؤسسې په مالي ملاتړ جوړیږي چې پکې د 80 مترو په ژوروالي د یوې څاه کیندل، د 10 متره مکعب حجم د یوې اوسپنیزې کانکریټي زیرمې جوړول، کور په کور د نوي نلکیو نښلول دي. او هرات کې د یوې پراختیایي پروژې چارې پیل شوې. د هرات ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په مرکز دویمه ناحیه کې د 33 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې پراختیایي پروژې چارې پیل شوې دي.